سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سبا د استرالیا بیګ باش لیګ سیالۍ د 4 افغان لوبغاړو په ګډون پیلیږي. په پام کې ده چې د 2022 او 23 کال بیګ باش لوبې به سبا د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه پیل سي، چې د فبروري تر 4مې نیټې پورې به دوام وکړي، چې 4 افغان لوبغاړي به هم پکې برخه واخلي. د بیګ باش د ډرا پر مهال یوازې 3 افغان لوبغاړي واخیستل شول، چې په هغه کې راشد خان د ایډلیډ سټرایکرز او مجیب رحمان د میلبورن رینګډز لخوا واخیستل شول. دواړه لوبغاړي په دغه لیګ کې د لوبېدو مخینه لري، خو په دغه لړ کې یو بل ځوان افغان لوبغاړی اظهارالحق نوید هم د لومړي ځل لپاره په دغه لیګ کې واخیستل شو. اظهارالحق چې تر دې وړاندې ډېر لیګونه لوبولي، دا ځل په بیګ باش کې د سیډني سکسر سره هم لوبیږي. بلخوا کیڼ لاسي چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي هم د استرالیا په بیګ باش لیګ سیالیو کې له سیډني ټینډر لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی، چې هغه د ډیویډ ویلي پر ځای اخیستل شوی دی. د معلوماتو له مخې 4 واړه افغان لوبغاړي استرالیا ته رسېدلي دي، تمرینات یې پیل کړي دي. سبا به لومړۍ لوبه کې سیډني ټینډر یعنې د فاروقي لوبډله او میلبورن سټارز لوبډلو ترمنځ دا لوبه ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.